امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وی دا حیوانات په درې قسمه باندې دي. په درې، یو هغه حیوانات دي چې هغه انسان ته پیدا رسی، نقصان ته نه رسی، لکه غوا شوه، بیزه شوه، میخه شوه، وخ شو، دا زناور دی دا انسان ته پیدا ورکی. سرمن دا غي زمون پکار راځي، من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. الله پکې یو داسې خزانه یې خدا من بین فرث و دم، د وینې د خشنو د غوشانو په مینس کې الله پاک سچل کی. لبنا خالصا، خالص پہ اللہ پاک پاغی کی را پیدا کی. سائغا للشاربین، اغا پہ موسکو سرمنم پیدا شوا، پیم پیدا شوا، او کو نور سنی د حلالول ضرورت راشي جو حلال کو غخی و خورو. نو یو دا زناور د امام غزالی رحمت الله علیه فرمائی چې هغه د انسان له پیدا ورکی. دویم هغه زناور چې هغه انسان ته نه پیدا ورکی نه ورله نقصان ورکی، لکه پیشو شوا یا دغه شانتی وغیرہ نور دا واړه واړه زناور، دا انسان ته پیدا هم نه ورکی نقصان تم نور کی. او امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې دریم نمبر آغا زناور دی چې آغا انسان ته چې دی آغا نقصان ورکی، لکه مار شو، لړم شو، یا د صحرا درندگان شو، دا انسان ته نقصان ورکی. نو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وی اے انسان، تو خو اللہ اشرف المخلوقات پیدا کړي. اشرف المخلوقات مطلب دا چې ته په تمام مخلوقاتو کې غوره پیدا کړي. تبا د الله احکامات، د پیغمبر علیه السلام طریقې دا بخپله، تبا عقاید د اعلی درجه ساتي، تبع اخلاقیات د اعلی درجه ساتي، تبع عبادات د اعلی درجه کې، تبع معاملات د اعلی درجه کې، تبع معاشره کې د اعلی درجه د معاشري ژوند چې دی هغه تیرې ته اشرف المخلوقات. او بیا امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وی اے انسان کو دغه کی امنی نزان د زناورو په دی اوله درجه کې خو اختیار کا کنه چې تا ته د چاته خو پیدا ورسی. سرنګ چې دا اوله ډله د زناورو د دینه انسانانو ته پیدا رسی، نو اے اشرف المخلوقات بندا تک هغه درجه والا نشي رغیدي دومره خروغ شه چې چاته خو پیدا ورسوا کنه. او بیا امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي کو دا اولی درجه والا نه رغیږي نه دی دویمه درجه والا روغ شه. که چاته پیدا نشي رسولی نو چاته نقصان رسوا، او دی دریمه درجه والا چې دی دا روغ نشي. دا دریم قسم روغ نشي، داسې روغ نشي چې ته هر چاته تکلیف رسې، هر څوک ستانه په تکلیف کې، هر څوک ستانه په مصیبت کې، دا چرته روغ چې دی هغه نشي. نن که موږ په معاشره باندې ورونو نظر واچو، سوچو کې زمونږ نه کور والا په تکلیف کې دي، بار ته نه ځو، بار نه ویم، کور والا کور د چانه بخپل بیبي په تکلیف کی،
د چانه بخپل خور لور په تکلیف کی د چانه با مور پلار په تکلیف کی د دن د حالات تی بار تراشه بار زمونږ نه گاونډي په تکلیف کې بار معاشره کې زمونږ نه ټول خلق په تکلیف کې مونږ کمې درجې ته ورسېدو دا د نبی علیه السلام اخلاقو نبی علیه السلام دا سبق مونږ له نه دی راکړی د نبی علیه السلام عجیبه اخلاق حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لس کاله خدمت کړی دی لس کاله لس ورځې نه لس هفتې نه لس میاشتې نه لس کاله مې د نبی علیه السلام خدمت کړی دی نبی علیه السلام چرته ما غوسه نه دی لیدلی نبی علیه السلام چرته ما خپل ځان ته په بدو ردو باندې نه دی لیدلی نبی علیہ السلام چرته ما ته غوسه چې دی هغه نه ده کړې په دې لسو کالو کې په یو وارې نبی علیہ السلام زه د یو کار دپاره ولیږلم زه ماشوم وم رکوټ وم چې زه بار ته راووتم ماشومانو لبې کولې زه د هغې وړو سره په لبو شوم د نبی علیہ السلام خبره مې هېره شوه نبی علیہ السلام په تمه باندې دی چې اوس په انس راشي چې ډېر ټیم وشو زه رانلم نبی علیہ السلام راووت زه لبې کوم خیال مې نه دی نبی علیہ السلام د شانه ماله د املا ونیوله چې ما شاته وکاتو نبی علیہ السلام دی وی ویرېدم ما ته وی چې ته لا نه تلې میں چې د الله رسوله نعمت لی وزما نبی علیہ السلام وی دویمه خبره اونه فرمایله وی ما ته وی چې ټیک ده کدا مونږ وی یقین وکړه چې هغه ماشوم هغه بچی به مونږ خولې خولې کړی دا اخلاق نه دي نبی علیہ السلام چې کم د اخلاق سبق پرېښی دی یو درجه کې مونږ هغې باندې عمل نکړو